قرآن کریم کی اللہ تعالیٰ تھا د ید نسبت شوه دی لاس وجہ مخ د دې نسبت الله ته شوه دی خو منګه او تاسو ته د دې صحیح معنا معلومه نه ده کمی ته چې معنا مراد ویلی شي په دې کې با تفویض کیږي سپارلې کیږي بد دې معنا الله تعالی ته په دې باندې دلیل قوی نشتا داسې څوک دلیل نشي ویلې چې هغه وای چې دا الله په حق کې د وجهه معنا دا ده یا دا الله په حق کې د ید معنا دا ده دا څوک چې وای چې د ید معنا لاس ده یا د وجهه معنا مخ ده دا نه د خوارجو ده دا د خوارجو علامه ده ځکه د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په زمانہ کې یو سړی راغی عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ نے د دې متشابهات په باب کې تپوس کاو عمر سے په سزا واچول چې کوړای پر اخوشي کړه سره ولګي سره زخمی شو توبه ویستا قسم دې زما سر کې لون توبه وخت نه وته عمر سے متوی زلفان دي که زلف دې نه وي نو ما متوجله وي ته خوارجو کې تا خو د خوارجو کار کاو د دین عمل راغلی دا اوس دا کم خلق چې لګیا دي او موږ او تاسو توای چې الله په اسمان کې دی یا وای الله په عرش دی دا په خلقو کې دا دین یو عظیمه مسله ده چې عوام خلق په دې پوهیږي نه دا په عوامو کې د انتشار د پاره دا خبره کوي الان کې الله تعالی د جهاد د مکان او د طرف نه پاک دی داسې څوک نشي ویلی چې الله په اسمان کې دی داسې څوک نشي ویلی چې الله په کرسۍ ناست دی دا د خوارجو عقیده ده دا د اهل سنتو عقیده نه ده نو که څوک داسې وایي دا غلطه کوي اوس په خلک بحثونه کوي نو بحثونه پسې کوي یا وایي متشابهات شته او بل وای متشابهات کی به تفویض کې داوی یا ونه ده مسله مدا ده متشابهات په قرآن او په حدیثو کې شته معنا به کو کنه به کو معنا به کو معنا مراد منګه او تاسو ته معلومه نه ده که څوک وایي چې معنا مراد دا هغه په معنا باندې دلیل وای او دلیل د قیامت تر سبا نشي راوړی په معنا مراد باندې دلیل څوک نشي راوړل او که چا راوړه دا غز او دا میدان نشي راوړل په معنا مراد څوک دلیل ویلې نشي ښه دا سوای فإن حاجوک کچرته دای جګړه کوي تا سره بحث کوي د تا سره فقل ورته وایا اسلام تو ما خالص کړه دے عمل خپل غاړه مې کې خود نه دا وجهي لله په عبادت کې الله تعالی تا او په طرف دا الله تعالی خاص دا الله د پاره